ابي امامه رضی الله عنه وی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او فرمایل من صلى صلاة الغداة في جماعه کم چا چې د سهار المنز په جماعت باندې له امام سره وکي ثم جلس يذكر الله بیا کښېنستی د الله رب العالمین ذکر یې کوي یا تلاوت یې کوي یا درود شریف وي یا استغفار وي وغیره په یو نیک عمل ځان مشغوله کوي حتی تطلع الشمس تداسې وخت چې لمر راوختي ثم قام فصلى ركعتين بیا ولاړ سو د لمر راختلو وروسته 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړي كانت له كأجر حجة وعمرة د ده دپاره به د یوه حج او عمرې ثواب لیکل کېږي نبی صلی الله علیه وسلم وروسته ورپسې وایي تامتن تامتن تامت درې واره دا خبره تکرار کړل چې د حج او عمرې تام ثواب قبول ثواب و دې انسان ته الله رب العالمین ورکوي نو څومره اسانه عمل دی چې کله د سهار لمونځ په جماعت باندې وسي نو پر هغه ځای باندې چې کښېنې ذکر اذکار کوي یا په تلاوت ځان مشغوله کوي یا په یو بل نیک عمل باندې یا دا چې یو ضرورت وي خپل کور ته راسې خو دنیاوي خبرې مه کوه که د دین خبره اوسي نیکه خبره اوسي هغه پروا نه لري په خپل کور کې ځان په نیک عمل باندې مشغوله که چې کله لمر راوخیږي نو 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړه خو بهتره دا ده چې په مسجد کې همهلته پر هغه ځای باندې چې چېرته دې د سهار لمونځ کړی دی هلته دغه 2 رکعات د اشراق لمونځ وکړه الله رب العالمین به په دې اسان عمل تا ته د یوه قبول سوي حج او یوې قبول سوي عمرې ثواب درکړي یو بل حدیث کې راځي هغه کې ډېر ناشنا فضیلت لیکلی دی حسن ابن علي رضی الله تعالی عنه وایي چې ما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل هغه مبارک فرمایل من صلى الغداة ثم ذكر الله عز وجل چې کم چا د سهار لمونځ وکړي او بیا د الله رب العالمین ذکر کوي حتی تطلع الشمس تداسې وخت چې کله لمر راوخیږي ثم صلى ركعتين او 4 رکعات بیا 2 رکعاته د اشراق په نیت وکړل یا هم 4 رکعاته لم تمس جلده النار د ده د پوست جلد به د جهنم اور مسه نه کړي او به نه سوځي واخذ الحسن بجلده فمده سبحان الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خپل مسی مبارک حسن رضی الله عنه دا پوست ونیوي راکشه کوي ول دغه پوست به بیا د جهنم اور ونه سوځي مسه به نه دا هم په دې مانځه کې دا فضیلت دی نو یو طرف ته د قبول سوي حج او قبول سوي عمرې ثواب بل طرف ته دومره فضیلت چې ستا دا پوست به د جهنم اور مسه نه کړي او بیا نه سوځي نو دومره اسانه عمل دی لیکن زمونږ استاسې ډېری مسلمانان زنانه او نارینه څومره د دې نه غافله دي دې ته هیڅ توجه نه کوي د دې هیڅ اهتمام نه کوي نو باید هر مسلمان که زمونږ ورور وي که هغه خور وي چې هغه د دې لمانځه اهتمام وکړي چې څنګه لمر راوخیږي 15 دقیقې یا 15 منټه تیر سي بس د اشراق دا وخت شروع سو بیا 1 ساعت د دې اشراق وخت په دې وخت کې بیا کولی شي چې 2 یا هم 4 رکعاته د اشراق په نیت باندې وکړي تاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب